السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. زه شبیر احمد ذهین ستاسو په حضور کې بیا هم حاضر شوی یم. غواړم چې خپل درسونو ته ادامه ورکړم او تر تاسو پورې ورسوم. د نن ورځې موضوع مو ده، لکه څنګه چې مخکې ما یوه ویډیو خپره کړې وه د واحداتو بدلول یو بل ته. تېره ویډیو مې جوړه کړې وه، تاسو پرې کتلی شئ. نننۍ ویډیو د سطحې په واحداتو باندې موږ تیاره کړې ده او تاسو یې وړاندې کوو. د سطحي واحدات لکه سطحي واحد چې معیاري واحد متر مربع دی، نو د هغې اجزا او اطراف یو بل ته څنګه بدلولی شو په ډېره اسان طریقه سره. نن په دې باندې خبرې کوو. ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. تاسو کولی شئ چې په ډېرې لنډې او ډېرې چټکۍ سره اضعاف په اجزا او اجزا په اضعاف باندې تبدیل کړئ. د بغیر د دې نه چې تاسو قلم او کتابچه راواخلئ او په هغې کې عملیه وکړئ او تاسو هغه راوباسئ، ځواب راوباسئ، نو تاسو کولی شئ چې په ذهن کې په ډېر زر په کم وخت کې عملیات ترسره کړئ. نو راځو درس پیلوو. که چېرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو له چینل څخه او درسونو څخه ګټه واخلي. راځو درس ته. د درس د شروع لپاره لومړی دلته یو ګراف رسموو. ګراف په داسې دی چې لومړی منځ کې به متر مربع ولیکو. متر مربع لږ لرې به دلته شو هکتومتر مربع، وبخئ دیکامتر مربع، دیکامتر مربع، هکتومتر مربع، کیلومتر مربع او بل راځو میګامتر مربع. دې خواته لوی نور وحدت هم لیکلی شو، خو موږ یوازې دې لپاره لیکو، نور یې هم لیکلی شو. راځو د متر څخه کوچني وحدات ته. دیسي متر مربع، سانتي متر مربع، میلی متر مربع او مایکرو متر مربع. دلته د یو میو ده، د یو کوم طرف چې دی د لږ اوږد رسمېږي، میو متر یا مایکرو متر. دا یو ګراف شو. له دې څخه کوچني نور وحدت هم شته، هغه هم لیکلی شو، خو موږ یوازې دا تاسو د پوهاوي لپاره دغه لیکو. اوس به راشئ د میګامتر نه کیلومتر ته لاس په باندې شپږ. دا به تاسو ولیکئ، لاس په باندې شپږ به ولیکئ. یا به د کیلومتر نه هکتومتر ته لاس په باندې دوه به ولیکئ. یا به څه ولیکئ؟ به دوه ولیکئ. ځینې به ټول بیا ولیکئ. هکتومتر نه دیکامتر لاس په باندې دوه، د دیکامتر نه متر ته لاس په باندې دوه، د متر نه دیسي متر ته لاس په باندې دوه، د دیسي متر نه سنتي متر ته لاس په باندې دوه، سنتي متر نه ملي متر ته لاس په باندې دوه، د ملي متر نه مایکرومتر ته لاس په باندې شپږ. که چیرې یوه یادونه کوم، که چیرې د میګامتر نه لوی نور کوم واحدات لیکو، په هغې باندې به هم لاس په باندې شپږ لیکو. یعنې تر دې څخه لوی کوم واحدات چې راځي په هغې باندې لاس په باندې شپږ، تر دې ځایه پورې لاس په باندې شپږ لیکو. او دلته د مایکرومتر څخه نور کوم کوچني واحدات راځي موږ یې لیکو، هغې باندې به هم لاس په باندې شپږ لیکو. یعنې له دې ځای څخه لاس په باندې شپږ شروع کېږي، نور ورپسې جریان کوي. اوس راځو له دې ځای څخه یو ویکتور رسموو. لاس په باندې منفي شپږ، د مایکرومتر نه ملي متر ته لاس په باندې منفي شپږ، د ملي متر نه سنتي متر ته لاس په باندې منفي دوه. فقط منفي علامه ورکوو. سنتي متر نه دیسي متر ته لاس په باندې منفي دوه، د دیسي متر نه متر ته لاس په باندې منفي دوه، د متر نه دیکامتر ته لاس په باندې منفي دوه، د دیکامتر نه هکتومتر ته لاس په باندې منفي دوه، د هکتومتر نه کیلومتر ته لاس په باندې منفي دوه، د کیلومتر نه میګامتر ته لاس په باندې منفي شپږ. نور هغه خبره ده، که دې خواته نور ورپسې ځو لاس په باندې منفي شپږ به لیکو، او که دې خواته ورپسې ځو لاس په باندې منفي شپږ به لیکو. دا ګراف باید تاسو په یاد زده کړئ. مقصد د کوم ترتیب چې دی چې د متر څخه کوم لوی واحدات دي هغه تاسو باید په ترتیب سره په یاد کړي وي، او د متر څخه چې کوم کوچني واحدات دي هغه باید تاسو په ترتیب سره
په یاد زده کړې وي. اوس راځو څخه د ګراف څخه استفاده کوو. څنګه کولی شو چې موږ په دې باندې مثالونه حل کړو. مثلا راواخلو چې 15 مثالونه دي. مثالونه 15 هکتومتر مربع مساوي کېږي څو دیسیمتر مربع لیکو. څو دیسیمتر مربع سره 15 هکتومتر مربع مساوي کېږي څو دیسیمتر مربع سره. د حل لپاره اوس داسې کوو. حل 15 لیکو. 15 خپل لیکو. دا 15 رااخلو. اوس راځو د هکتومتر څخه دیسیمتر ته پاس کوم توانونه چې دا ګڼو. د هکتومتر څخه دیکامتر ته 2، له دیکامتر څخه متر ته 2 2 4، د متر څخه دیسیمتر ته 4 راغو چې 2 جمع کړو 6 شول. نو دا دا معنی چې 15 چې کله ولیکل 15 ته به 6 صفرونه ورکړئ. 1 2 3 4 5 6 دیسیمتر مربع خپل راواخلئ. 15 هکتومتر مربع څومره کېږي؟ 50 لکه دیسیمتر مربع. 50 لکه دیسیمتر مربع سره مساوي کېږي. راځو بل مثال رااخلو. اوس لیکو چې 2 دیکامتر مربع مساوي کېږي 2 سانتیمتر مربع سره. 200 سانتیمتر مربع سره کېږي. دا پیدا کوو. حل ته راځو. لیکو چې 2 خپل رااخلو. اوس راځو د دیکامتر څخه سانتیمتر ته توانونه ګڼو. د دیکامتر څخه متر ته 2، د متر څخه دیسیمتر ته 2 دا شي 4، د دیسیمتر څخه سانتیمتر ته 6، دیکانه متر ته 2، د متر نه دیسیمتر ته 4، د دیسیمتر نه سانتیمتر ته 6. د راځو ته به 6 صفرونه وکړو. 1 2 3 4 5 6 سانتیمتر مربع خپل رااخلو. نو 2 دیسیمتر مربع مساوي کېږي د 6 لکه سانتیمتر مربع سره یا 2 میلیونه سانتیمتر مربع سره. یا راځو بل مثال ته. دا کوچني به لویو ته تبدیل کړو. د باندې مثالونه حل کړو. لیکو چې 2 میلیمتر مربع مساوي کېږي 100 کیلومتر مربع. تاسو داسې سوال درکړو چې دا ماته 2 میلیمتر مربع 100 کیلومتر مربع کېږي. ماته دا حل کړه. نو حل ته راځو. داسې د دې ترتیب داسې دی چې هر کله چې کوچني لوی ته بدلوو نو د میلیمتر مربع چې کوم ضریب 2 دی دا به دې خواته لږ لرې ولیکو. ای خواته به لږه فاصله پرېږدو. 2 به دلته ولیکو 2. اوس به راشو توانونه به وګڼو. د میلیمتر څخه سانتیمتر ته -2، د سانتیمتر څخه دیسیمتر ته -2 -4، د دیسیمتر څخه متر ته -6، د متر څخه دیکامتر ته -8، د دیکامتر څخه هکتومتر ته 10، د هکتومتر څخه کیلومتر ته 12 کېږي که نه. لکه بیا راځو د میلیمتر څخه سانتیمتر ته 2 منفي ته خو موږ 2 حسابوو. د میلیمتر څخه سانتیمتر ته 2، د سانتیمتر څخه دیسیمتر ته 4، د دیسیمتر څخه متر ته 6، د متر څخه دیکامتر ته 8، د دیکامتر څخه هکتومتر ته 10، د هکتومتر څخه کیلومتر ته 12. دې خواته به 12 صفرونه کېږي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوه بل دې خواته ولیکو. دا شي 12 صفرونه شول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 صفرونه موږ ولیکل. 12 صفرونه دي. د اخري صفت دلته کومه ته راځي په دې ځای کې به اشاریه ورکړئ. اشاریه. نو 2 میلیمتر مربع څومره هکتومتر مربع کېږي؟ 0.00000000 داسې 2.
دومره هکتومتر مربع کېږي. هکتومتر مربع دا ځواب شروع. مثلا بعد راځو لیکو چې لیکو چې 8 سانتي متر مربع مساوي کېږي 100 متر مربع سره. راځو دا سوال حلوو چې 8 سانتي متر مربع 100 متر مربع کېږي. حل دی. راځو 8 دې خواته لیکو، دې خواته لږه فاصله پرېږدو. سانتي متر مربع څخه متر مربع ته ضریبونه ګڼو. د سانتي متر څخه مربع څخه دسي متر مربع ته -2، د دسي متر مربع څخه متر مربع ته -2 -4. مقصد د اوتو چپ طرف ته 4 صفرونه ږدو. دسي متر څخه متر ته خو بخیر د سانتي متر څخه دسي متر ته 2، دسي متر څخه متر ته 2 چې 4 صفرونه 1 2 3 4. داخلي صفر د منځ کې بعد اشاریه کېږي متر مربع. نو موږ ویلی شو چې 8 سانتي متر مربع مساوي کېږي 0.00008 متر مربع سره دې سره مساوي کېږي. داسې ګڼ شمېر نور مثالونه موږ حلولی شو. لکه اخرني مثال ته راشو، که چېرته ولیکو 2 دسي متر مربع مساوي کېږي 2 هکتومتر مربع سره 2 هکتومتر مربع سره مساوي کېږي. د حل لپاره راځو دلته 2 خپل وبخئ 2 به دې خواته لرې ولیکئ. هغه وخت داسې لیکئ 2 دې خواته لرې کړه چې کوچني واحدات په لوی واحداتو بدلوو، نو 2 به د دې څخه لږ لرې لیکئ تر څو دې خواته صفرونه راشي. او که لوی په کوچنیو باندې بدلوو همې پاس طریقه تاسو ته وښیله. اوس راځو د دسي متر مربع څخه هکتومتر مربع ته توانونه ګڼو. د دسي متر مربع څخه متر مربع ته -2، د متر مربع څخه دیکا متر مربع ته -2 دا به شي -4، د دیکا متر مربع څخه هکتومتر مربع ته 2 دا به شي -5. نو -5 دې خواته 6 صفرونه ګورو 1 2 3 4 5 6 صفرونه مې کېږي. داخلي صفر او د بل صفر ترمنځ یوه اشاریه ګورو. نو ویلی شو چې 2 دسي متر مربع مساوي کېږي 0.000002 هکتومتر مربع سره. دا وه د نن ورځې درس چې ما تاسو ته وړاندې کړو. تاسو کولی شئ چې په دې قسم ګڼ شمېر نور مثالونه هم تاسو پکې حل کړئ. د پاس ګراف یاد کړئ مسلسل. مثلا د متر هغه چې د لوی واحدات چې دي دیکامتر مربع دی، هکتومتر مربع دی، کیلومتر مربع او میګامتر مربع داسې کوچني واحدات په مسلسل سره یاد کړئ. نو تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره واحدات یو بل ته تبدیل کړئ. په ډېر کم وخت کې تاسو کولی شئ. نو دا و د نن ورځې زموږ درس. تاسو ته ښه وختونه. خدای په امان.